السلام علیکم ملګرو، خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاست. ملګرو پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شم په آنلاین کاریال کې اډمیني برخه هم جوړه کړم. نو راځو هغه تېره ویډیو مو که نه وي کتلې هغه وګورئ. د لیکنو د کاریال زموږ کاریال چې ولو په تېره ویډیو کې دغه و. نو راځو دلته به راسئ دا ټکي او دلته دې ته زه نوم بدلوم. اوس نو دې ته ما نوم ورکړو چې د لیکنو کاریال اډمین دا مې سیو کړو. اوس راځو دننه به ورسیږم. کاریال یې رسټور کوم. دلته ګورئ ملګرو، تاسو به نور هېڅ کار هم نه کوئ. دغه لیست ته به راسئ. دا لیست داسې مې سټوپرین کوم. لیست ته چې کله راغلی دغه ځای ته دا کار مې په مخکینۍ ویډیو کې کړی و. نو تېره ویډیو مو که نه وي کتلې هغه وګورئ. نو که چېرې تاسو غواړئ چې دغسې کاریال جوړ کړئ نو دا خو به د اډمیني برخه شي. دغه یې فلحال د اډمیني برخه شوه. تاسو غواړئ بل کاریال یعنې په دې کې نشرات وکړئ، په هغه کې هم اوسئ. نو راوسئ. د اډمیني لپاره خو نور څه نشته، یوازې به لرې کړو دغه بلاکونه. د تېره ویډیو ضرور وګورئ ځکه چې بیا په دې سم سر نه خلاصېږي. دغه به داسې سیو کړئ، دغه په دغه ځای کې به سره وساتئ. چیار نوم ورکوئ ورکړئ. راځم دا دلېږدو. کله چې داسې وکړو دې ځای څخه وځو. بیا به راسئ دغلته دا لیست موږ جوړ کړی ولو دا به په دغه ځای کې ثبت کړئ. سیو. کله چې دا ثبت کړو دې ځای څخه به وځو. را به شو بېرته مین اکټیویټي ته. ښه نور نو کار نشته. راځو دغه پیج اکټیویټي ته او دلته به دا صفحه ټوله ثبت کړئ له اوله تر اخره. دا هم چې کله ثبت کړو راځو اون کریټ نن. دا بلاکونه هم ثبتوو. بله ویډیو ضرور وګورئ ځکه چې پرته له هغې بیا سر نه په خلاصېږي. دا هم چې کله ثبت کړو نو ملګرو ګورئ راځو اوس له دې ځای څخه وځو دا سیو کړو. دلته به راسئ. زه ورته لیکم د لیکنو کاریال. نو دا ما خلاص کړو. لومړی خو زه مطلب یوه لینیر راغلم. لیست سټوپرین دلته به لیست راواخلو. هماغه لیست هیډینګ به یې صفر کړو او دا به مې سټوپرین کړو او را به شو دلته دا به یې 80% وواړو. بیا له دغه څخه وروسته ډیزاین ویزاین نو تاسو ورکړئ د مطلب دغه رنګ ورکوم. بیا دلته راسئ لیست په نوم سره یا بل چې نوم سره جوړوئ جوړ کړئ. دلته چې کله راغلی بیا نو هماغه بلاکونه کوم چې موږ هغه کړي وو هغه به دلته کښېږدئ. دغه صفحه هم چې ثبت کړې وه بیا راسئ دلته او لیست به انتخاب کړئ، ورته کسټم یې وي. نو راسئ دغلته لومړی ګورئ ملګرو داسې کار به وکړئ چې زه لومړی راځو دلته چې کله راغلی نو بلاکونه کوم چې موږ ثبت کړي وو هغه به راواخلئ. دغه بلاکونه دلته یوازې یو ماف جوړولو ته اړتیا ده. لیست ماف دلته ورته ولیکو ماف او یو هم مینټین کمپوننټ. نو دا ملګرو ټول کار وسولو. دا یې هم مینټین کمپوننټ. نو ملګرو نور نو کار نشته. له دې ځای څخه به ووځئ. راځو بله صفحه جوړوو د پیج په نوم سره. پیج
او دلته هم پکې ږدو هغه صفحه چې موږ کومه کړې وه اون کریټ. بیا ښکته ځو همه بلاکونه ږدو. دا هم پر هغه کار سلو او بله ویډیو ضرور ګورئ ځکه چې پرته له هغې هم بیا سر نه په خلاصېږي. نو دا به دلته ثبت کړئ. نو ملګرو ګورئ د لیکنو کریال ته راځم. زه یو ځل ویډیو دروم ملګرو، ښه خیر دلته به راسئ. نو ملګرو ګورئ دا خو زمونږ اوسنی کاریال ده کوم ځای اوس موږ جوړ کړو. دلته به راسئ فایربیس ته. نو فایربیس کې به هغه پروژه دلته پکې واچوئ کوم چې د اډمین په برخه کې اچولې ده، هغه پروژه به په دې ځای کې واچوئ. اوس نو زه هغه پروژه دلته پکې اچوم. راځو دا ثبت کوم. دغلته اوس مطلب د لیکنو کریال اډمین برخه. دلته به راسئ دغه ځای ته. زه دغه ته راځم فایربیس برخې ته، دغه ځای ته، او هماغه ټولې کلیانې چې دي هغه ټولې هلته پکې اچوم. تر هغې پورې ویډیو دروم، کاپي کوم او بیا یې هلته پکې اچوم. ښه نو ملګرو هغه مې د اډمین په برخه کې چې کومه کلیانې وې هغه مې په لیکنو په دغه کریال کې واچولو. لیکنو په کریال کې په دغه برخه کې مې واچولو د فایربیس. اوس نو وځمه، کار نور نشته، کریال رانه و او ګورئ چې کار کوي او که یې نه کوي. تر پورې ویډیو دروم. ښه نو ملګرو یو کار بلا وکړئ، راباسئ دلته ډاټابیس به جوړ کړئ. ډاټابیس به په هغه نوم جوړ کړئ کوم چې په دغه کې یې نومر کړی و. ډاټا په نوم ماته جوړ کړی و، په دغه ځای کې یو درته ښیم. دا هم اړ شو. دا یې ساتو، شاته وځو. د اډمین په برخه کې مې چې کوم نومر کړی و دغلته مې چې په دغه ځای کې کوم ما دلته ورکړی ده ډاټا، دغلته نوم، نو هغه به هلته مارک وي. نو دا ثبتوو، کار نشته. راځو بېرته د لیکنو کریال ته. او دلته به راسئ دغه ځای ته کمپنیات برخې ته دغه بلاک به راواخلئ. دلته به موافق انتخاب کړئ. ویو برخې ته به راسئ او دا بلاک دا به انتخاب کړئ. نور نو کار نشته او دلته به یې سیو کړئ. دا به راسئ بیا نو راسئ دغه برخې ته، دلته یې هم پکې وکاروئ. د ریموټ برخې ته دا څخه وروسته بیا لیست برخې ته راسئ، اون کریټ ته، دلته یې هم پکې وکاروئ. ښه نور کار نشته. ویډیو کریال رانه ووت، تر هغې پورې زه ویډیو بندوم. او زمونږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ټلګرام چینل کې هم جوین شئ تر څو د ویډیوګانو ټول مواد دغه ځای ترلاسه کړئ. ویډیو بندوم، تر هغې پورې به کریال ورننول شي. ملګرو زمونږ کریال دغه ده. زه راځم دا بېرته سیو کوم. نو ګورئ ملګرو زمونږ کریالونه چې دي دغه یې یو دغه ده د اوسنی د لیکنو کریال، او دغه یې د اډمین برخه ده چې موږ د انلاین کریال په نوم سره رانولی و. اډمین برخه یې دغه ده، دغه او هغه چې د خپله کریال ده. نو زه راځم لومړی دغه انلاین برخې ته، یعنې د اډمین چې شیان پکې نشر کړو، ډاټا خلاصوم، پکې نشروم یې. نو فلحال خو هېڅ هم نشته پکې. زه به دې کلیک کوم، انځور
ورته رااخلم. نو دا د مطلب اوس دلته یو انځور ورته رااخلم دا او دلته پکې لیکم چې یو چیز پکې به ولیکو مطلب او دلته هم یو چیز پکې نشر کړو مطلب دلته یو څو لپاره درود پکې لیکم السلام په نشرول کلیک کوم. تاسو ګورئ دلته نشر شو دغلته یو بل څه هم پکې نشروم چې لیک سمه ډاډګیري نوم اوسي دغه او زه دلته هم اوس په کلیک کوم بیا په نشرولو کلیک کوم. دا د دواړه نشر شو. اوس له دې ځای څخه ووځو. ښه راپسې دغه ده اوس زمونږ کاریال دغه ده دا مو کاریال شو دا هم اډمین. زه راځم په کاریال باندې کلیک کوم یوه شېبه ښه اوس کاریال ته ورځو. دا د ومو لیدله ملګرو چې لیکنه یې پوره پکې نشر کړه دغه ده دلته راسئ یو کار وکړئ دغه برخې ته سکیچ بیرته ښه نو پرېږدئ ملګرو سکیچ مې کړئ مه پرې ګرځئ. دغه د اډمین برخه وله د ومو لیدل وه کوم شیان چې زه هلته پکې نشر کړم دلته هم پکې راځي. اوس دا کلیک وکړم نو دغه په دې کلیک وکړم نو دغه اوس راځم یو ځل بیا چې پکې نشروم دغلته مطلب دغه عربي څومره ملګرو یوه شېبه دلته ښکته مطلب راځم یو عکس ورته رااخلم دغه دلته مطلب ورته لیکم عکسونه دلته متعلق مطلب چې څوک ولیکئ نشرولو باندې کلیک وکړم نو دغه د نشر شو. اوس راځم اډمین خپله کاریال ته نو دغه د ملګرو دلته هم نشر شوه او که چېرې غواړئ چې بېرته یې حذف کړئ نو راسه دغه ده دا یې حذف دا یې هم حذف او نو اوس به هلته هم حذف وي ګورئ دغه دلته هم ورک شو. نو دغه یې د اډمین برخه کاریال جوړولو وه خوندوره ویډیو وه ده. نو تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ د خدای په امان او بله ویډیو ضرور وګورئ ځکه چې پرته له هغې څخه بیا جوړول یې سخته دي. نو ښه وخت ولرئ د خدای په امان.